چې کله یو زنانه له طلاق ورکړی شي او دا په عدت کې ده، نو خاوند به په څومره اندازه کې په دې خرچه کوي، څومره خرچه لازم ده. او ګوره دا مسله یاده کړه، کمې زنانه ته چې رجعي طلاق ورکړی شي، رجعي طلاق کم یو دی او واپسي به کېږي، واپسي به کم یو کې کېږي، اولني او دویم. کمې زنانه ته چې رجعي طلاق ورکړی شو، اولنی دی یا دویم دی، نو د دې د اوسېدو بندوبست او د دې خرچ خوراک په خاوند باندې دی د عدت په دوران کې. همیشه دپاره دا چې نه همیشه هغه ملامت دی چې ته به دې له کور ورکوې او ته به دې له خوراک، نه، عدت په دوران کې. وجه دا ده چې د زوجیت هغه آثار لا پاتې دي، رشته لا شتي، عدت خو نه دی ختم شوی کنه. 3 حیضه عدت دی یا 3 میاشتې د بعضو لپاره، یا وضع حمل. الله وی اسکینوهن من حیث سکنتم، کم ځای کې چې تاسو اوسېږئ هلته ځان سره اوسوئ. او فاطمه بنت قیس رضی الله عنها روایت ته امام نسائی راوړی دی، وی انما النفق والسکن للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعه. خرچ خوراک د اوسېدو بندوبست د ښځې دپاره هله دی چې کله خاوند رجوع کولی شي، او رجوع په اولني او په دویم طلاق کې کیږي. او دغه شان چې په خېټه بچی د ماشوم د پیدا کېدو پورې، خو دا ورسره یاده کوي، دا فایده یاده کوي چې د زنانه په خېټه بچی و او خاوند وله طلاق ورکو، اخري 3م طلاق، دا خو طلاق باین دی، بلکل ښځه جدا شوه، نو خرچه بیا هم په خاوند ده. ولې؟ ځکه چې بچی دی، د ماشوم د پیدایش پورې خرچه په چا ده؟ هغه په خاوند باندې ده. ښه، 3م طلاق یې ورکو او زنانه په خېټه حمل نشتی، نو نه د دې خرچه شتي او نه د اوسېدو دپاره بندوبست. ولې؟ واپس کېدی خو نه شي کنه، او که دوی اوسېږي یو بل سره، نو لا دا یره شته چې کېدی شي دوی په یو ناروا کار کې واقع شي. ذکر د دې دپاره دا نشته. او حدیث کې راځي، امام مسلم راوړی دی، دغه حدیث د فاطمه بنت قیس دی، لیس لک علیه نفقه. یو روایت کې حدیث راځي لا نفقة لک ولا سکنه، هغه 3م طلاق و، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل ستا دپاره نه خرچه شتي په خاوند او نه د اوسېدو بندوبست دی. یو روایت کې حدیث راځي، امام ابو داود راوړی دی، الا ان تکونی حامله، مګر دا که په خېټه دې بچی نو بیا خرچه په هغه باندې ده. پوه شوئ په دې اوس که نه؟ نو که تاسو په دې مسله ما پوه کوئ نو څنګه جواب به کوئ؟ مختصر اوږده قصه نه. په خاوند باندې به خرچوي. نه ګوره دا موږ په 2 نقطو کې مختصر کولی شو، بیا هم دا جواب اوږد دی. چې ګوره ښځې ته چې طلاق ورکړی شي، نو د دې خرچه او د دې دپاره د ستوګنې ځای د اوسېدو ځای د هغې بندوبست دا د خاوند په ذمه دی د عدت په دوران کې. عامه مسله داسې ذکر کړه، تا عامه مسله شو. الا که دا 3م طلاقي، نو د هغې نه بعد خرچه د اوسېدو بندوبست دا د خاوند په ذمه نه ده. او که چېرته د زنانه په خېټه بچی، نو د بچي د پیدایشه پورې 3م طلاق نه بعد هم خرچه، صرف خرچه هغه په چا ده؟ هغه په خاوند. د روز سوال کړی دی چې لکه څومره خرچه؟ شریعت دې دپاره حد نه دی ایښودی، د خاوند حالاتو ته به کتی کېږي. که غریب دی ګزاره حال د خپل مطابق، لکه څنګه چې ورسره دا په نکاح کې صحیح و په هغه کې چې به ده خرچه و. که مالدار دی پراخه خرچه دي کې. او قرآن کې الله وایي اسکینوهن من حیث سکنتم من وجدکم، خپل اندازې او د طاقت مطابق چې تاسو کوم ځای کې اوسېږئ ځان سره اوسوئ. کوم ځای کې چې اوسېږئ، نو که دا سړی جونګړه کې اوسېږي، ښځه هم په جونګړه کې اوسېږي،
کدی به بنگله کې او سره بنگله کې نو د خاوند د حالاتو مطابق به فیصله کیږي باقي سوالات بر روان نشست پریدو الله رب العزت ته منګه پوه کی په قرآن او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد